وروسته له هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالبان سره خپلې خبرې ودرولې او راسن پاکستان ته لاړ، اوس افغان حکومت وایي چې زلمی خلیلزاد به حتما کابل ته راشي او افغان چارواکي به د خپلو فعالیتونو په جریان کې واچوي. خلیلزاد صاحب کابل ته راځي، خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني، دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکوي. زمونږ تمه دا ده چې طالبان اوربند ومني او د افغان حکومت سره مخامخ مذاکره وکړي ترڅو مونږ یو دایمي سولې ته ورسیږو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پاکستان ته د زلمي خلیلزاد د جمعې د ورځې د سفر په تړاو وایي چې خلیلزاد له افغان حکومت سره یو ځای د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د بګرام د کتنې د اهدافو د پرمخ بیولو ماموریت لري. ولسمشر ماڼۍ د افغانستان په سوله کې د پاکستان عملی اقدامات غواړي. هخوا زلمي خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له مشر باجوه سره کتلي د سولې د خبرو نه خبر کړي دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر راکمولو او اوربند کې د پاکستان د مرستې هرکلی کوي ترڅو د بین افغاني خبرو لامل شي. خلیلزاد د ډسمبر په 14 په خپلو 2 ټویټونو کې بیا ویلي چې له طالبان سره خبرې د لنډې دمې لپاره درولې دي. خلیلزاد ویلي چې طالبانو ته د بګرام د برید په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. طالبان باید وښیي چې کولی شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ویلی شي. بل ټویټ کې ویلي چې لنډه وقفه اخلي ترڅو طالبان له خپلو مشرانو سره په دې موضوع سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین بیا ویلي د خبرو فضا مثبته وه او دواړه لورو موافقه کړې ده چې څو ورځې له مشورو وروسته بیرته خبرو ته دوام ورکړي. مذاکرات د طالبانو په غوښتنه معطل شوي. د بګرام مسأله په دې توقف او مذاکراتو په ودرېدو باندې کوم خاص اثر نه لري. طالبانو غوښتنه وه، طالبان غواړي چې د اوربند او د بین د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په مورد د خپل مشورانو سره مشوره وکړي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په بګرام کې په داسې حال کې برید وکړ چې په قطر کې له امریکایي لوري سره مذاکرات کول د سولې خبرې 3 میاشتې مخکې په کابل کې د یو برید له امله لغوه شوې وې. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.